د اسلامي امارات مشر افغانستان کې سل په سلو کې د اسلامي نظام له رامنځته کېدو خبر ورکوي. په سلامونو مهرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته بخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د اسلامي امارات مشر مولوي هیبت الله خونزاده د کندهار په عیدګاه جومات کې په خپله وینا کې وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په افغانستان کې سل په سلو کې اسلامي نظام رامنځته شي. نوموړی زیاتوي هغه قوانین چې د افغانستان په تیرو حکومتونو کې تصویب او عملي شوي دي او د هغه په وینا شرعي نه وو باید لغوه شي. د اسلامي امارت مشر له خلکو غواړي چې د افغانستان له اوسني نظام ملاتړ وکړي او شرعي قوانین رعایت کړي. د اسلامي امارت مشر مولوي هیبت الله خونزاده څرګندوي چې د اشرف غني او د کرزي د دورې یا هم د تیرو 20 کلونو د وزارتونو ټولې لایحې مې راغوښتې دي. دینی عالمانو ته مې وړاندې کړي دي، هغوی هغه څیزونه چې غیر شرعي دي او د خلکو په ګټه نه دي حذف کوي او یو سوچه شرعي نظام جوړوو. د سیاسي چارو شنونکی جاوید سنگدل وایي نړیواله ټولنه د اسلامي نظام خلاف نه ده، په دې شرط چې واقعا یو اسلامي نظام وي، یو سیاسي نظام وي او یو قانون لرونکی حکومت وي. تر اوسه تل په خبرو د طالبان نه دي توانېدلي چې یو سم او ملي میکانیزم او یو داسې حکومت چې د خلکو د تایید وړ وي او یا یو ولسي حکومت وي جوړ کړي. بلخوا په کابل کې د اختر لمونځ د اسلامي امارت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي، د کابینې د غړو او د اسلامي امارت د یو شمېر نور ملکي او نظامي چارواکو په ګډون د ارګ په جامع جومات کې ادا کړی شو. رئیس الوزرا د امریکا له لوري د افغانستان د کنګل شوي شتمنۍ پر نه ازادېدو سره د اسلامي امارت له مخالفینو غواړي چې د عمومي بخښنې له فرمان نه په ګټې اخیستو سره هیواد ته راستانه شي. رئیس الوزرا مولوي محمد حسن اخوند وویل ته څه غواړې؟ کمیسیون چمتو شوی، فرصت مساعد شوی، ولې د دنیا او آخرت ژوند دې خرابوي؟ د څه لپاره څه غواړې؟ تر دې وړاندې د اسلامي امارت مشر د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت یو پیغام کې له نورو هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي او باید له اوسني حکومت سره تعامل ولري. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.